لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی، لاس کې کاڼي نیولې ورته وایي چې که ته پیغمبر او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو ووایه که نه زما د لاس کې څه شی دی ووایه. نو هغه ورته وایي چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه شی دی او که دا لاس کې دې څه دي دا په خپله ووایي. ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دي دا په خپله نشي ویلی، ته ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه، چې داسې اشاره یې ورته وکړه نو د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د ابو جهل په لاس کې کاڼي یو او دومره یو. ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راوویشته ویلې په دې م جادو چلو. داسې داسې معجزات، داسې داسې معجزات. یو ښکاري دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده دا د ښکاري سره په جګړه ده، ځان ته خلاصوي، ښکاري بیا راټینګوي، ځان ته خلاصوي بیا راټینګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې راغی، ښکاري ته یې ویې دا څه چل دی؟ وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بلکل ځان وجني او ځان رانه خلاصوي. اوسۍ نه یې تپوس وکړو چې ولې دومره وکش بکش کوې؟ او اوسۍ ورته ووایي چې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي، ځان چې دې له خلاصومه چې دومره مې پرېږده چې هغې له تی ورکم نو بیا راځم درته. نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې دا اوسۍ داسې وایي چې بچو له تی ورکومه نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ورته یې ووایي چې زه به په ضمانت کې کینم در سره، که دا اوسۍ رانله نو تاوان به یې زه درکم، خو دا پرېږده. اوسۍ چې پرېښوه حضور علیه السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناستو. چې کېناستو اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته یې وویل چې زر ته یې وروئ د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولی. ا بچو ورته ووایي چې زمونږ ستا تی په مونږ حرام دی چې څو پورې مغه د ضمانت نه نه خلاص کړي. مور یې مخکې او بچي ورپسې. مور یې چې راله ښکاري ته حضور علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچي مې وایي چې مونږ د ده په ناموس قربان یو، مونږ هم د دې ښکاري شو. داسې داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې راجمع شو، ټول قوم د مکې دا لوی لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د 14مې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې وایه که نه ته چې پیغمبرې او ته وایه چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا به مو نه منئ؟ ویل نه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. د ټول قوم ورته کته، دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علما لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نه شوه بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې، یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې او په دې ګریوان کې یو ځای شوه او بیا اسمان ته لاړه.
دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو، وی کتل. جواب یې څه و؟ جواب یې دا و چې هوی د ده جادو خو تر اسمانه پورې م رسي. دا جواب. نو عرض مې دا و چې دا څه نوې خبره نه ده. علماء حقاو په هره زمانه کې د حق خبره کړې ده او تر قیامته پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ به پې نه پاتې کیږي. باقي خدای پوهېږي او قوم یې پوهېږي.